مهمې خبرې دي دا به خیر سره ملګرو سبا به زه په دې باندې ان شاء الله تعالی یو پاور پوینټ هم جوړوم. هغه سندرغاړي شلوک اداکاران دي که ژورنالستان دي که شاعران دي که لیکوالان دي دا هر شی چې دي چې پښتو دي د پښتنو او په پښتو باندې کار کوي او ګلخانیزم خوري دا غي نه ځان ساتل دي ځکه دا زهر خوري د پښتنو په مزغو کې خاص کر ګلخانیزم لپاره کار کوي پاکستانیت لپاره کار کوي او پښتون ولسنه پښتونولي اخلي پښتونولي احساس ته اخلي او پاکستانیان دي جوړي دا چې دي دا زهر خوري د دې نه باید پښتانه په پوي شي او داسې لکه یو سندرغاړی دی د پاکستان بیرغ لګي د پاکستان لپاره سندره وای په دغه شانته سندرغاړي نه پښتانه بایکاټ وکړي دا غي سندري وانه وري د سره په دې رقم سره یو اداکار دی د پنجاب جنډې شاته لګولي او د پښتونخوا جنډه نه پورته کوي او د پنجاب د خوشالولو په خاطر باندې کار کوي باید داغه نمزان خلاص یو شاعر دی وای چې د پنجاب پیپا وسره شانه بشانه ولاړې ما د دې شاعرانو شعرونه موریدل چې دی اغه به خنه دي ځکه دام چې دام زهر خوري د په پښتنو کې او په پښتون ولس کې تاسو شاعران نن باید بایکاټ پکاري نو موږ ته پکار دی چې نېشنلیزم به موږ څنګه په خپل ولس کې راول هغه به دسی کوو چې موږ هغه خرچوي هغه په هر شوبه کې که ژورنالیستي که شاعري که لیکوالي که دغه هغه نه باید بایکاټ وکړو او هغه هیڅ دغه ستاینه ونه کو هغه پریږدو ځکه هر هغه لیکوال دی که شاعر دی که یو بل سیاسي رهبر دی او د خپل قوم سره ودرېدل دی که پاغي کې دا شهید شوم دی همیشه پښتون ولس یاد ساتل دی مګر هغه خلک چې همیشه د غیارو سره ولاړی د غیارو د واکمنۍ لپاره کار کوي خپل ولس په محکومیت کې ورکړي هغه به چې دی به پښتون ولس هغه ستاینه نه کوي هغه به ورکیږي اوس ورګلمن وزیر دی سید دا شهید شو لار تر څو پورې چې یو پښتون یو افغان په دې نړۍ کې ژوند کوي همیشه به هغه دغه یادونه کوي مګر داسې به ډیر ګلخانان هغه به ډیر څه کار کوي علمي دغه به هم کلی دا ډیر کتابونه به هم لیکلي د علم په لحاظ باندې به خي مګر هغه به نمونه به ورکیږي ځکه چې هغه به پويږي چې دا د خپل ولس د خپل قوم د دې غدارانو د همیشه پښتانه په محکومیت کې ساتل لکه هم د خوشحال خان خټک هغه دوه نسونه مخ کې چې د مغولو په وخت کې ډیر قوي خلکو د مغولو د پاره سیمې نیولې هغه د مغولو په حکومت کې شامل ولې پښتانه په محکومیت کې ساتل ټول نمونه ورک شو مګر خوشحال بابا چې هغه به د چکله اورنګزیب بندي کو ناغه کې د پښتونولۍ احساس د افغانیت احساس راو پاریدو چې مونږ خو د دوه نسلونو د مغولو څومره خدمت کړو مګر هغه چې دی بیم هغه پر دیو او هغه د چې دی اورنګزیب عالمگیر بندي کړم زما تحقیر وکړو ناغه به بعد پاږي کې دغه افغانیت چې دی دغه په زور پیدا کو او به د افغانانو د پاره د پښتنو د پاره راپاسېدو او یو تحریک شروع کو چې دغه د پښتنو سیمه د مغولو د محکومیت نه خلاص کی یو خپلواکي وا جوړ کی دا چې څومره هغه کامیاب شو په هغه وخت کې خو هغه خپل هڅه وکړي هغه څه چې هغه وختل هغه خپل مرام ته ورنسېدو خو دغه تحریک به هم دسي جریان پیدا کو چې تر څو پورې میرویس نیکه به په قندهار کې دغه تحریک کامیاب کو او هغه خپل سیمه آزاد کړه بیا مچا بابا لوی افغانستان جوړ کو خدا ماغه نظرونه دي چې به روان دي نو وسم چې کوم خلک لکه د انګريزانو په وخت کې به د انګريزانو د حاکمیت لپاره کار کوي خپل پښتانه به وجل د پښتون هغه وخت چې د افغانستان کې کوم حکومتونه داغه په ضد بجنګیدل دا غزه مولین هم دا غزه د افغانستان په اچانو په خلاف باندې فتوی ورکول او د انګريزانو او په وخت د انګريزانو په وس کې به پښتانه هم د پنجابین هندوان دا ټول به ورسره ابه ته براتله د خپل پښتنو سره به جګړه کوله نو دا اوسم هغه پښتانه دي چې د اغیارو په څنګ کې ودرېږي او پښتانه محکومي او په وخت کې دا کار دوی کوي نو د شلې چې دغه دی په خاطر باندې موږ ته په کار دي ځکه ورو اوس پښتانه خیر شوی دي چې هر هغه سندرغاړي چې کلم دا وایي چې شانه بشانه ودرېږم د پنجابي په وسره هغه به خدای داغه هغه کم کتون کې چې دي هغه په یوټیوب کې ورو داغه سندریم څوک نه ګوري هغه اداکار چې کړه دا خبرې کوي ورو خلک دا غینم بایکاټ کوي او ورو دغه کتون کې کمیږي دا یو قوي ضربه ده چې ولور کوي چې د ګلخانان هم شته هغه هم خلک ګوري خو مګر یو کار دی چې دا ورو د خیر سره به دا طرف زیاتیږي چې کله شعور د پښتنو بیدار شو په دوی کې په هاوی ډیر شو به دا طرف ورو پورته زی او دا غي ریټینګ به نورم کمیږي خاص کر په دې وختونو کې چې په اروپا په امریکا کې د پښتانه دي د دې هر هغه سندرغاړي همیشه دوی دغه کوي چې کوم یو د ګلخانیزم لپاره کار کوي نو په کار دا ومن ځکه دا یو پیغام ما د باندې به خبرې وکړي ځکه چې دا ډیر ضرور دی ان شاء الله تعالی په دې باندې به پراتون کې به هم خبرې کوو او ډیر په هان دي چې وسم په ناپوهي کې
د ګلخانیزم دغه زهر چې دي دا شیندي هغه دې ته خوشاله دي چې صرف قطع یو دومره کوي چې په پښتنو کې شعور بیداره کوي. پښتنو کې څنګه شعور بیداره کوي؟ ته د پاکستاني شعور بیداره کوي دا خو خپل د پښتون ولس سره ظلم کوي. دغه د ولس سره ظلم دی. هر هغه دا څوک چې وایي چې موږ پښتنو کې شعور بیداره کوو هغه د پاکستاني د برکار کوي. د پاکستان وایي چې زه سید د پاکستان دی هغه کله کله داسې مثال راوړي چې دوه ورونه دي هغه جدا کیږي. زه ورته به دا مثال راوړم چې دوه ورونه جدا کیږي بیا یو ورور چې جدا شي ځان ته بل پلار نه نیسي بیا خپلواک اوسېږي. په خپل سیمه باندې بل سره بل ملک نه راوړي چې هغه په حکومت وکړي یا په خپل کور باندې خپل سره نه راوړي بل پلار نه نیسي هغه به همداسې آزاد پاتې کیږي. نو که ته آزاد به هم سمندن ته خو یو محکومي د پنجاب محکومیت کې نو ته څنګه که ته خو جدا شوی نه جدا په هغه وخت کې چې تاسو په خپل خوا باندې خپل حکومت دی کولای. نو څنګه دغه مثال هم غلط دی. نو څنګه دا ځنې وخت دیو د سپیکر کوي چې موږ پښتنو ته شعور ورکوو د یووالي خبره کوو خو زه پاکستاني یم او زه په پاکستان کې یم. ته په پښتونولۍ باندې ولې خپل دغه ویاړ نه کوې چې په پنجاب په پاکستانیت باندې ویاړ کوې ته چې په دغه بیرغ ویاړ کوې ولې د پښتونخوا بیرغ نه پورته کوې چې په دې باندې ویاړ وکړې. نو دغه مسلې دي انشاءالله تعالی په دې باندې همیشه موږ راځو په دې خبرې کوو سره په ځان کې نورې خبرې هم دي. اساس دا تلیفون د شغاره کوي مې څنګه